او که په سپینو ویښتو باندې تورې نکریزې پورې کړي نو غسل ورسره وځي، خو دا پورې کول ښه نه دي، نور غسل ورسره کېږي. او که سړی وي حجامت کوي یا سر خرئ نو که د ده نه وینه وځي نو استنجا نه لازمیږي، صرف چارهدان دی. دا د شوال روجو نه پس که دا یو سړی شوال روجې ونیسي او د هغې نه پس وي خلکو ته وایي چې سار له د ما اختر دی او ټول رشته دار یې رایوځای کړي په هغې روټۍ چې وخوري، دا ناجایز دی، دا شریعت کې نشته. او دا هسې که د ثواب په نیت یې کوي خو بیا بدعت دی، او که ثواب په نیت یې نه کړي نو هسې رسم، دا ښه خبره نه ده. اختر بس دا دی چې کوم شریعت ته اختر مقرر کړی، او هسې که یو سړی رشته دار راغونډوي او ډوډۍ او چای پرې خوري نو دا خو ثواب خبره ده، خو دا چې دا شپږ روژې دې ونیولې او زما اختر دی او خلک راغونډی نو دا ښه خبره نه ده. د یو سړي مور او پلار مړ شي، دی به حج بدل رتبې چا لیکي؟ نو مور او پلار یې دواړه مړه شي او دواړه مالداري، چې دواړه مالداري او د ده هغوی ښه خو دا چې وصیت یې کړي نو حج بدل دی ولی وکړي، او که وصیت یې نه کړي اسم چې وله کوي نو کولی شي وله، نو دا د خپله خوښه په دې کې د شریعت کې دا نشته چې د پلار نه مخکې حج وکړي یا د مور له حج مخکې وکړي، چې کم یو له کوي نو کولی شي. خو زما خپل ځانې زړه کې یو خبره تېرېږي، هغه دا چې په احادیثو کې د مور د احسان ذکر ډېر زیات راغلی. یو حدیث کې راځي نبي علیه السلام ته یو صحابي فرمایي چا سره احسان وکړم؟ وی مور سره وکړم. وی دې نه پس چا سره وکړم؟ وی مور سره وکړم. وی دې نه پس چا سره وکړم؟ وی مور سره وکړم. وی دې نه پس چا سره وکړم؟ وی پلار سره وکړم. نو د مور ذکر درې ځله، پلار یو ځل. نو د مور دا حق د احادیثو په رڼا کې او د فقه په رڼا کې د پلار په نسبت زیات دی. نو ښه دا ده چې مور له دې مخکې حج وکړي، پلار له دې وروسته حج وکړي. دی وی د جمعې په ورځ چې کوم غسل مسنون یا د اختر په ورځ وی که سهار د سبا د مانځه نه پس نه مخکې غسل وکړي، غسل هغه سنتیت ادا کېږي که نه. ګوره جمعې په ورځ دا غسل چې دی کې دوه فایدې دي، یو صفاوالی دی چې انسان وجود صفا شي، نو که دی سهار د مانځه نه مخکې غسل کوي او که وروسته غسل کوي خو چې وجود یې پاک شو او صفا شو، صفایي پرې راغله نو صفایي ثواب شو. او بل دا چې دا غسل دې دپاره دی چې سړی پرې د جمعې دا مونځ وکړي، نو که د هر ټیم غسل وکړو او بیا هم هغه غسل کې چې ده کوم اودس کړی دی او په هغې یې د جمعې مونځ وکړو نو دا د جمعې د مانځه دپاره هغه غسل کې حسابېږي. او که د جمعې د مانځه نه یو ګنټه مخکې نیمه ګنټه مخکې م غسل وکړو او بیا اودس مات کړ او دوباره اودس وکړو نو د پاکوالي او صفاوالي ثواب یو شو، خو دا هغه غسل کې نه حسابېږي چې د جمعې د مانځه دپاره. دا خو اختر د مانځه دپاره د باندې بس د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نو همدغه ثابت څیزونه دي، کوم چې موږ ته نبي علیه السلام څه ښولي دي نو د هغې اتباع به کوو، چې کوم یې نه دي ښولی کوم وی مه کوو نو هغسې به نه کوو. هر منځ کې هر رکعت کې سوره اخلاص، نو چې کوم سړی هغه په بل صورت زده کولو قادر نی نو که هغه په یو صورت کې په یو رکعت کې سوره اخلاص وي په بل کې موي خو خیر دی، خو چې کوم سړی قادر نو بهتر خبره دا ده چې په یو رکعت کې سوره اخلاص وي بل کې بل صورت زده کړي. ښه دا دی چې یو رکوټي صورت ورسره بل هم زده کړي، یو رکعت کې هغه وایي په بل کې سورت اخلاص وایي.